که تاسو واتس اپ ډیر زیات استعمالوئ نو په واتس اپ استعمال کې تاسو د څلورو خبرو خیال ډیر زیات ساتئ ځکه اکثر بیا زمونږ د واتس اپ نمبر بین کیږي دا ولې بین کیږي د دې وجه څه ده نن د واتس اپ باره کې څلور داسې ټیپس درخوایم چې کله تاسو دغه خیال ساتئ نو تاسو د واتس اپ نمبر به نه بین کیږي تاسو واتس اپ نمبر ته به څه قسمه مسله نه راځي دغه لپاره ویډیو لایک کړئ د ځان سره سیو کړئ څه قسمه کوېسچن او کمنټ کې تاسو کولی شئ په دغه کې نمبر 8 کله چې تاسو په واتس اپ کې یو داسې کس ته میسج کوئ چې نه تاسو هغه پیژنئ نه هغه تاسو پیژني یو ناشنا نمبر وي تاسو ورته بار بار میسج کوئ او هغه تاسو له اجازت نه درکړي د میسج کولو تاسو بیا هم لګیا یې یا تاسو په واتس اپ کې یو میسج په یو ټایم منته ډیرو زیاتو کسانو ته لیږئ یعنی یو میسج تاسو ولیکئ یا تصویر وي هر څه چې وي او په یو ځای باندې تاسو ډیرو کسانو ته بار بار لیږئ نو په دې هم ستاسو نمبر بین کیدی شي د دې خبرې خیال ساتئ په دې کې نمبر دویم کله هم چې تاسو په واتس اپ کې په مختلف ګروپونو کې اډ شوي یې او تاسو په هغه ګروپونو کې غلط معلومات ورکوئ چې هغه کې څه قسمه رښتیا دانۍ یا څه فراډ دا پکې کوئ یا په ګروپونو کې دننه تاسو یو بل ته څه دمکیانې دا ورکوئ په ګروپونو کې تاسو کنځل ویل دا کوئ یا تاسو په واتس اپ کې خپل ګروپ جوړ کړی وي او تاسو پکې داسې کسان اډ کوئ چې تاسو د هغو نه اجازت نه وي غوښتلی بغیر د اجازت چې تاسو کمې نمبرې کم کسان اډ کوئ نو د دې د وجې هم ستاسو واتس اپ نمبر بین کیدی شي په دې کې نمبر دریم چې د دغه تاسو لازما خیال ساتئ نن سبا دا ډیر زیات کیږي کله چې تاسو په واتس اپ کې د چا سره چیټ کوئ او تاسو هغه له څه دمکي دا ورکوئ یا څه د باو دا قصې میسې پې کوئ یا تاسو هغه سره څه کنځل ویل دا کوئ یا تاسو په واتس اپ کې پروفایل داسې جوړ کړی وي چې نمبر هم بدل وي نیم هم ستاسو بدل وي تصویر هم د بل چا وي او تاسو هغه ایز ا فراډ ایز ا سکیم استعمالوئ د واتس اپ پرایویسي تاسو د سر خیال نه ساتئ په واتس اپ کې مختلف ګروپونو کې اډ یا مختلف خلکو ته تاسو میسجونه دا کوئ او هغو له دوکې فراډ دا ورکول غواړئ که هغه د بزنس حوالې سره وي که هغه تاسو انلاین څه قصه وي د هغې حوالې سره وي یا هر قسمه فراډ چې وي هغه تاسو یا څه د جاب حوالې سره وي چې څه قسمه فراډ وي تاسو په واتس اپ کې دا قصې میسې کوئ او هغې کې څه قسمه ریالټي نه وي نو په دې سره هم نمبر بین کیدی شي په دې کې د څلورم هم ډېر زیات اهم وجه ده که چېرې تاسو په واتس اپ کې خودکار میسج لپاره یو داسې اپ سافټویر ډاونلوډ کړی وي چې هغه د ځانه ریپلی ورکوي او واتس اپ د هغې اجازت نه ورکوي یا تاسو په واتس اپ کې یو چاته داسې لینکونه لیږئ په ګروپ وغیره کې چې په هغه کې څه وایرس وي یعنې مالویر دا پکې شامل وي یا تاسو د پلی سټور واتس اپ نه علاوه په بل واتس اپ کې اکاونټ جوړ کړئ یعنې جی بي واتس اپ دی کې نو د دغه د وجې نه هم بیا ستاسو واتس اپ نمبر بین کیدی شي بیا ستاسو واتس اپ نمبر په اسانۍ سره نه کولاویږي نو د دې څلورو خبرو خیال ساتئ چې کوم لازما وي ما تاسو ته ووي بیا به ستاسو نمبر نه بین کیږي ستاسو واتس اپ به بالکل صحیح استعمالیږي